درنو لیدونکو السلام علیکم. د تیر حکومت د پوز ویاند وایي اردن بلکې سیاستوالو ماتې وخوړه. طالبان وایي د خدای په حکمت واک ونیوه. د افغانستان د نړیدلي ملي پوز ویاند روح الله احمدزی وایي چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو نه بلکې سیاستوالو د طالبانو پر وړاندې ماته خوړلې ده. نوموړی چې اوس له هېواده بهر دی په یو فیسبوکي لیکنه کې له نوم اخیستلو پرته د افغانستان په قضیه کې شامل مقتدرې بهرنۍ کړۍ طالبانو ته په واک سپارلو او معاملې کې ښکیل ګڼي. احمدزی په دې لیکنه کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي سکتور ټول منصوبین په دغه سکتور کې د کار له کبله ویاړلي ګڼي او ټینګار کوي چې دغه سکتور په خپل رهبري کې د ستونزو باوجود د افغانستان ښه دفاع او ساتنه کوله. د جمهوریت نظام د ملي دفاع وزارت ویاند نیوکه کوي چې د دولت رهبري د مصالحې عالی شورا او په راتلونکي بدلون کې ټولو ښکیلو خواو باید ملت په ابهام کې نه وای ساتلی او ټول موضوعات یې باید ورته روښانه کړي وای. روح الله احمدزی طالبانو ته په خطاب کې وایي چې د افغانستان د نیولو امتیاز د خپل لاس ته راوړنه نه بلکې پردی له وریونه وبولي. احمدزی په ورته وخت کې طالبانو ته د دوی خلاف هم د مرموزو لوبو خبرداري ورکړي خو جزئیات په اړه نه دي ورکړي. د طالبانو لاس د افغانستان د ورلوېدو په اړه ډیر خلک ورته تبصرې او خبرې لري خو په دې اړه قانع کوونکې او موثقې خبرې لا نه دي شوي. د ملي دفاع وزارت دغه مخکینی ویاند هم ویلي چې طالبان که دومره ځواکمن وای په 100 کلنه جګړه کې به څو ورځې یو ولایت نیولی و او خپل حکومت پکې کړی و. طالبان بیا وایي چې افغانستان د خلکو او خدای په همکارۍ نیولی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.